سلام دوستانو، نن در سره د چاکلیت لرونکي چاکلیتي کاکاوي کیک پخولو طریقه شریکوم. هیله ده چې خوښ به مو سي. د دې کیک لپاره لومړی یو دانه هګۍ، نیم ګیلاس اوبه، نیم ګیلاس غوړي په یو ظرف کې اچوو، ښه یې سره ګډوو. یو پاکټ د کاکاو پوډر چې خاص د همدې کیک پخولو لپاره ده، یو ګیلاس هم ساده اوړه ور اچوو. مواد ټول ښه سره ګډوو. لومړی قالب غوړوو، بیا پکې مخلوط سوي مواد اچوو. د داش د حرارت درجه مې په 350 کې عیاره کړه. 30 دقیقو لپاره مې پکې پرېښوده چې پوخ سي. دلته مې کیک چک کړ، ښه پخ سوی. ورپسې مې یو ګیلاس شیدو کې 2 قاشوغې په اندازه باندې د کاکاو پوډر واچول، ښه مې سره ګډ کړل. له کیک نه مې پورته برخه لرې کړه ترڅو شیدې ښې جذب کړي. بیا مې شیدې پکې واچولې او یو څنګ ته مې کېښوده. دلته مې د کاکاو ساس جوړ کړ چې بیا د کیک په سر باندې اچوم. په یو کړاي کې مې اوبه واچولې، اوبه چې ګرمې سوې د کاکاو پوډر مې ور اضافه کړ. 15 دقیقو لپاره مې د منقل په سر باندې کېښوده، پوخ مې کړ ترڅو ساس تیار سي. کاکاو مې د کیک په سر باندې واچو، لږ مې پرېښوده چې یخ سو. بیا مې د ډیزاین لپاره چاکلیت هم په سر باندې واچول. 1 ساعت لپاره مې په یخچال کې کېښوده ترڅو کیک ښه یخ او خوړلو ته آماده سي. یو ساعت وروسته به کیک له یخچال څخه راوباسئ او د خپلې خوښې په شکل به یې پرې کړئ.
دا زموږ د نن ورځې خوندور پخلی. که مو ویډیو خوښه سوې وي نو هیله کوم لایک او سبسکرایب مه هیروئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.